حدیث پاک کی راضی حضور علیہ السلام فرمائے مشکات شریف مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی حدیث را نقل کړی دی جنت کی بات ہے یو جنتی درجه اوچت شي لاندې بپروتی الله بوتی برو خېجا الله بوتی ستا بر جنت بر یو درجه برش نو دې چې کله برو خېجو نو یا الله بما رفعتني دا تاسو په څه باندې اوچت کړم دا یو درجه درانه ولي اوچت کړه دا یو درجه درانه ولي اوچت کړه الله بوتی دا ستا دنیا کې بچی دی ستا زوی دی ستا لور دی هغه دعا وکړه استغفار یې وې تاله راوبخلو دا ستا دغه بچی د استغفار په وجه باندې نو خپل بچی نیکان کې خپل بچی نیکان کې منځګزار کې عالمان کې حافظان کې چې هغوی تاسو لپاره او دې لپاره مې ته عمل ښودلی د بچو د نیک عملۍ دپاره د بچو چې کوم دی د صلاح او د کامیابۍ دپاره د هغوی د عافیت دپاره کله مونځ کوې دا مې ته مخکې ویلي کله مونځ کوې سلام ګرځوې نو سلام ګرځول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار چې کله ووې لا سلام مه ګرځوه سلام مه ګرځوه نو بیا دغه یو آیات د سورة فرقان ووایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دا آیات ووایه د هغې نه وروستو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا یا الله مال خپل بچی او خپل بیبیانې راکړي قرة اعین هغه بچی هغه بیبیانې چې هغه زما د سترګو دپاره یخو وي وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ زر کور مشرم خدای ما دا نیکان و خلق و مشر کی نیکان خلق میں جکم دے کشران کی کشران میں نیکان کی دقی دا پارا او دویم زمان عزتمندو دنن زمانی دا فساداتونا دا مشکلاتونا دا اساندو دا پارا بہترین سیزا لا حول ولا قوة الا باللہ پرن پا جلالہ کی وجہ سے وفات شو زمان بیانو حال تک ما بیان کے موے ہر یو کور والا نن کوششو کے یو کتاب ملاوی گی پیخور کے البرکات المکیہ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ لکلے دے آگئی کے 805 نامی دی دا نبی علیہ السلام دا ہر یو نم سر درود دے دا کتاب روڑے کور کے دے او پا لاہور کے داوی بچے دے مولانا محمد ظہیر البازی سے با جامعہ اشرفیہ کے آگوی نے پا ٹیلیفون میں اجازت والے روزانہ یو منزل درود تے نوائے درود وائے ذکر زمان اکابرین فرمائی زمان اسلاف فرمائی انا وجدنا فیہ ما وجدنا مونگ جسم منتی دی کم خوشحالے کم نعمتنا کم عزتنا مونگتا ملو شوی دی نا آغا مونگتا پا درود بان ملو شوی روزانہ یو منزل وہ رضا کی بختمی گی پا وہ مرض بان بیا شروع کوا دی دا خیر و دا برکت آگئی کی چکم فوائد و کم آگئی سلیکلی دی نو آگئی بیانور ٹیم نشتا دی دا خیر و دا برکت کتاب دے یو دا سلام نمخ کے دا آیات ہوئے او دا البرکات المکیہ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ لکلے دا حقا ہستی وا چی شپک میانشتی دا غوی دا قبر نا خوشبو روانا وا یو محدث و مفسر یو دیل وی عالم ترشوی دی اللہ ادامت توفیق راکی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم وتب علينا انکا انت التواب الرحیم اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين